کوم ملګرو هیله لرم چې روغ جوړ به اوسئ. څنګه چې زموږ په خیر سره نوی درس دی، نوی کلاس دی زموږ، نو راځو موږ نوی درس شروع کوو په خیر سره. دغه نوی درس چې دی زموږ د نمبرو په اړه دی چې موږ وخت نه لرو، ځکه دلته په کلاس کې چې دی نوی کلاس بل شروع کېږي، نو موږ به کوشش کوو چې دا خپل دغه لږ زر تاسو ته شریک کړو خیر سره. صحیح ده؟ څنګه چې زموږ نن د نمبرو په اړه درس دی په خیر سره، نن موږ چې نن موږ وایو نمبر وایو په خیر سره. صحیح ده؟ څنګه چې موږ ورته وایو die Zahlen. Die Zahlen مطلب چې die Zahlen مطلب دا دی نمبر یې. صحیح شوله؟ مطلب موږ غواړو تاسو نن نمبر ووایو چې د یو نیولې تر شلو پورې نمبر څه رقم ویل کېږي په الماني ژبه کې او څه رقم یې تشریح کېږي په خیر سره. صحیح ده؟ نو ټول به تاسو موږ درکوو څه رقم کېږي، څه رقم لیکل کېږي، ټول په خیر سره موږ به لیکو درته. د نن لپاره به د یو نه تر شلو پورې حساب په خیر سره درکوو. کله چې درس لږ زر مخې ته لاړو په خیر سره موږ کوشش کوو چې د شلو نه پاته هم تاسو د نمبر حساب تاسو په خیر سره ویو. صحیح ده؟ راځئ چې اوس شروع واخلو په خیر سره. ښه، په die Zahlen معنا نمبر یې die Zahlen. ښه، په څه ویل کېږي په الماني ژبه؟ څه ورته ویل کېږي؟ نول. څه ورته ویل کېږي؟ نول. نول معنا چې صفر یا زیرو چې موږ په انګلیسي ورته وایو. صحیح؟ نول معنا صفر. نول صفر. یو ته چې ویل کېږي eins. چې eins معنا یو. eins. دوی ته ویل کېږي zwei. دوی ته ویل کېږي چې zwei. دو معنا zwei. درې معنا drei. درې معنا چې درې معنا drei. تاسو چې پرون ماته ویل چې دا ار چې تاسو همیشه د غیر په شان ولولئ، نو drei. درې معنا drei یا درې هم تاسو ویلی. صحیح شوله؟ څلور ته ویل کېږي چې vier. څلور چې vier. پنځو ته ویل کېږي fünf. چې fünf معنا پنځه. fünf. شپږ ته ویل کېږي sechs. شپږ ته ویل کېږي sechs. اووه ته ویل کېږي چې sieben معنا چې sieben معنا اووه. sieben ته ویل کېږي چې acht معنا اته. نهه ته ویل کېږي neun معنا نهه. لس ته ویل کېږي چې zehn. لکه چې پرون ماته ویلي تاسو چې دا زیب چې د اس په شان تلفظ کوئ او اس چې د زیب په شان تلفظ کوئ. مطلب 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. صحیح شوله؟ دا د لس پورې حساب شولو. راځو اوس د یولس پورې حساب لیکو. په خیر سره یولس پورې حساب لیکو چې یولس ویل کېږي elf. چې elf معنا یولس. دولس ویل کېږي zwölf. صحیح شوله؟ zwölf معنا دولس. دیارلس ویل کېږي. ښه، نور چې دی د دې نه وروسته چې دی موږ د سین راخلو، د کلمو سره ځای کوو، مطلب هغه یو کمپاوند لغات جوړوو ترې نه. صحیح ده؟ و درې لیکم، ښه لیکم 13. څه رقم؟ 13 معنا دیارلس. 13 ګوره 13. څوارلس ته لیکم 14. 14 معنا څوارلس. پنځلس ته ویل کېږي 15. 15 معنا 15. 15 معنا 15. شپاړس په خاطر چې دا موږ 6 نه وایو، موږ شوی 16. صحیح شوله؟ دا اس طریقه دي نه فقط موږ شوی کړو کې 16 اسم موږ لیکو. صحیح شوله؟ 16. ولس ته ویل کېږي 17. دغه ای نه لیکو ته نه څه ځای کوو سره. صحیح شوله؟ 17. اتلس ویل کېږي بېرته موږ نورمال خپل حالت ته سره موږ لیکو 18. چې 18. نولس ته ویل کېږي 19. شلو ته ویل کېږي 20. 20. دا باید په خیر سره ویم. ګوره 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. دا د شلو پورې حساب شو ملګرو. د فعل لپاره به دومره بس وي په خیر سره. او کله چې په خیر زموږ درسونه نور ادامه لږ زر وموندله په خیر سره سبا موږ کوشش کوو چې نور د جملو لغاتونو ته موږ شروع کړو. په خیر سره نور موږ به جملې او لغاتونه شروع کوو.
نو درسونه بس کېږي دا مطلب دا درې موږ بس کوو بیا نور چې درسونه کله اډوانس شول بیا تاسو په خیر شل وروسته مثال درکوو درته ډېره مننه د الله په امان بیا ورسره وګورو مننه